السلام علیکم ملګرو، په دې لاره چې راته روغ او جوړ به د صحت کلمې یو ځل بیا یوې نوې ویډیو سره غواړم چې دا ویډیو دغه ویډیو چې دوی څنګه کولی شو چې موږ څخه په یوه کلیک سره ټول غیر فعال ملګري د خپل فیسبوک لیست څخه لرې کړو. د هر څه نه مخکې ویډیو پیلو، د هر څه نه مخکې به تاسو په کروم براوزر یانډکس په نوم براوزر ده او پس اولنی اپشن اولنی چې وینئ په دغه یانډکس براوزر سره په داندې به ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه. هر کله چې ملګرو تاسو دغه د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو نو کومه چې د مو نشان ته پکړه دا چې هر کله تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو نو تاسو به روشئ خپل د یانډکس براوزر نو تیر الریډي سره شته په دا یانډکس براوزر باندې زه کلیک کوم. نو د هر څه نه مخکې ملګرو تاسو بیا چې کوئ دلته به د سرچ کې به تاسو ملیفا ټولز فار فیسبوک په نوم یو اپشن ده، دا به د سرچ کې لیکئ. هغه اپشن چې تاسو ته ډاونلوډ نه کړئ تاسو نشئ کولای چې تاسو د غیر فعال نفر چې کوم لینک چې د هغه کې پیدا کړئ. هر څه نه مخکې به تاسو هغه چې ډاونلوډ کوئ نو په سرچ کې به تاسو خپل ولیکئ ملیفا ټولز فار فیسبوک ملیفا ټولز فار فیسبوک ته چې راسئ نو خپل دلته سرچ خپل د تاروی اخلي. نو زه به خپل د تواخه ملګرو چې تاسو هم کولای شئ هم ډېر په طریقې سره تاسو هم هغه رقم ته چې خپل ملګري یعنی غیر فعال ملګري کوم چې یو کول یا یو نیم کول مخې یا چا فیسبوک ایډیانې خراب شوی یا بلاک شوی یا فعالیت نه کوي نو تاسو په اسانۍ سره د خپل ایډي څخه لرې کولای شئ. نو مو ټرای خپل هم وکړو نو تاسو هم کولای شئ دا رقم ته ټرای وکړئ. نو خپل ملیفا ټولز پر فیسبوک اپشن په خپل روغای مو چې فیسبوک نه ولیکل نو زه په دغه سرچ باندې دغه ملیفا ټولز پر فیسبوک باندې اپشن باندې زه چک کوم کلیک کوم. هر کله چې کلیک کوم په وکړم ملګرو دغه پوس اولنی اپشن چې تاسو وینئ ملیفا ټولز پر فیسبوک دغه یو اپشن به چک تاسو را ډاونلوډ کړئ. هر کله چې تاسو دا اپشن را ډاونلوډ کړئ ولته بلور شي تاسو ته بل اپشن درشي په څنګه تلګری اډ ټو کروم دا پوس دا بیخته چې وینئ دغه دا اپشن زه و درګه خنشنه خو واضح درته وخایم دلته خپل کې اډ ټو کروم دغه بچا کې را ډاونلوډ کوئ. ته دا ډاونلوډ نه کوئ ملګرو تاسو نشئ کولای چې دا کیز اپشن د کوم تصویر کې لیدل کېږي دا اپشن تاسو بیا په غیر فعال ملګرو کې چک پیدا کړئ. نو د هر څه نه مخکې تاسو په اډ ټو کروم باندې بچا کې کلیک کوئ ترڅو هغه اپشن چې د تاسو ډاونلوډ کړئ اډ ټو ایکسټنشن دا اډ ایکسټنشن چې ډاونلوډ پروسه روانه شو نو ډاونلوډ سٹارټډ ولیکل شو نو کیس ډاونلوډ روان شو. نه هر کله چې دا ډاونلوډ شو دا لینک چې ډاونلوډ شي نو بیا به تاسو خپل فیسبوک آی ډی ته ورځئ ولته بیا فیسبوک آی ډی ډیسکټاپ تړئ هغه نه وروسته بیا تاسو ته ایکسټنشن د هو از اکټیویټ ولته ترڅی نو ډیر اپشن دي نو سټیټ بای سټیټ درته ګورم درته خایم. نو په الحال زما د اډ ټو کروم چې شو ډاونلوډ شو نو اوس په خپل فیسبوک لیکل شو دغه فیسبوک باندې چې کوم ځکه کلیک کوم. هر کله چې تاسو ملګرو په دغه فیسبوک باندې کلیک وکړئ نو دلته موږ خپل آی ډی زه غواړم چې خپل آی ډی ور وکړم نو خپل آی ډی ور وچول نو خپل آی ډی ته ورلګون کېږم او غواړم چې په خپل آی ډی کې زه خپل کسون لري کما نو تاسو هم کولای شئ چې هم دې طریقې سره لري کوي. نو خپل آی ډی ته زه ورڅم ورلګون کېږم نو خپل آی ډی به چک کوم ډیسکټاپ تړم اوس چې دوه ترپینه په شکل دوه تصویرونه غټ خای نو تاسو به هم په دکې درنه خج نشان چې دا د درنه خج نشان په دغه درنه خج نشان باندې به تاسو کلیک کوئ. هر کله باندې کلیک وکړئ دلته خو ته کې ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ چې وای نو تاسو تلپین به شي کمپیوټر ورژن ته وړي نو تاسو به هم کولای شئ ملګرو د کې درنه خج نشان چې د تاسو وینئ په تصویر کې مو نشانات ته کوم حدود ته نشانات زت ته کومه ولدا کې زمونه پناشي نو تاسو حل د کونج کې درې نښانې چې د ایکس علامه د درې نښانې چې تاسو وینئ ملګرو په دا باندې چې تاسو کلیک وای نو دا هر کله چې په دا باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو نو د هر څه بیا بروشه د کې وینئ ډیسکټاپ ته راشي کمپیوټر ډیسکټاپ ته روغنه کمپیوټر ډیسکټاپ ته زما تلپین روغه حل دې تاسو خپل وینئ چې د ما کمپیوټر ته روغنه ته به کې بهتر ایکسټنشن باندې کلیک کوئ. ایکسټنشن تاسو خپل وینئ چې دلته منډی کا ته پرکاش کړه واضح چې تاسو وینئ په ډیر اپشن کې ورغ نشي نو دلته چې ملیفا ټولز پر فیسبوک دا خپل ورولای نو دا اپشن سمې کورو چې اول ټیم کې موږ وته ډاونلوډ کو دا په خپل کې تاسو ته ډاونلوډ نه کو دا اپشن بیا کور نه کی نو هر څه نه مخکې تاسو آی ډی ته نه آی ډی نه مخکې ملیفا ټولز پر فیسبوک چک دا به تر ډاونلوډ کوئ.
نو دلته اخرنۍ نه دویمه او دریمه اپشن چې دي دا ډېر مهم دي. یو هو از اکټیویټډ یو اکټیویټډ دي. نو دا هو از اکټیویټډ باندې چې کلیک وکړو دلته دا بیخ کې ته لیکلي دي اکټیویټ پیپل ځکه چې دا بیخ اپشن چې دا دلته خپله دلته په لیکلي وي. نو زه یې خپله که هغه کې تخیمه په نشان کې تخیمه تاسو هم وینئ. نو همدارنګه اول پوسټ د سر نه چې وینئ په دنده به کلیک وکړئ. دنده چې هر کله کلیک وکړو دلته کیږي اخرنۍ اپشن چې تاسو وینئ هو از اکټیویټډ دا لیکل شوي. نو دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو به چا کوئ هغې ملګرو ته به لوټ شئ. نو دلته تاسو ته یادېږي چې پلیز ویټ فار نو جابس انډن. په الحال زه غیر فعال ملګري نه لرم په خپل فیسبوک کې مو دا ټرای کړی. دلته به تاسو چک کوئ لاسې نه به تاسو سل انتخابوئ. دلته د کیز بیخ کې چې وینئ نیکسټ لیکل شوي دي په دغه نیکسټ باندې چې هر کله کلیک وکړئ دلته د خدای ملګري دې ته روشي. نو په الحال زه خپل غیر فعال ملګري نه لرم چې زه ګروپ وکړم. نو دلته تاسو ته بل اکټیویټډ دي کوم ملګري چې تاسو سره اکټیویټ وي یعنې هغه وي دا کیز اخرنۍ اپشن چې دا تاسو وینئ په دا باندې به کلیک کوئ ملګرو تاسو ته به خپله وینئ چې دغه چک کي دا به ډن شوي یعنې دا جاب شته څه دا به تاسو ته ډېر خلک وړي کوم چې غیر فعال ملګري وي. نو تاسو په اسانۍ سره لرې کولی شئ او په یو کلیک سره داسې کې 15 نه انتخابوئ. په داسې کې به تاسو سل انتخابوئ بیا په نیکسټ باندې کلیک کوئ بیا به دلته موته هغه نفر ښایي چې څوک اکټیویټ دی یعنې څوک فعال دی که نه دی فعال یې زموږ په دا باندې مو چې کلیک وکړو دا نه دا ټول هغې فعال نفر موته رول دا هغه کسان دي چې زه فعالیت کې نه زه آل باندې مې کلیک وکړو دلته ټول نفر زه وینم په فیسبوک کې تاسو خپله وینئ لیدل کېږي چې دا ټول هغه نفر دي کوم چې زما سره په آی ډي کې دي خو فعالیت کې یعنې غیر فعال نه دي. دا ټول هغه ملګري دي چې تاسو خپله وینئ. نو ملګرو تاسو هم کولی شئ په همدې طریقې سره تاسو فعال غیر فعال ملګري په یو کلیک سره لرې کړئ. نو دغه زما ویډیو وه. هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښ شي. زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې هر هم د هغه ته وړم